کندوز ولایت د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی چې مساحت یې 1668 کیلومتره مربع او په کافي اندازه حاصلخیزې ځمکې، 2 لوی سیندونه، یو هوایي ډګر او د شیرخان بندر په نوم سوداګریز بندر لري او نفوذ یې څه باندې 1,100,000 تنه اټکل شوی دی. کندوز د هیواد یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې څه باندې 282,000 هکتاره کرنیزه ځمکه لري. د پنبې کښت چې د دغه ولایت د کرنې یوه مهمه برخه بلل کیږي، معمولاً په دغه ولایت کې له 10 تر 20% کرنیزه ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. د کندوز سپین زر دولتي شرکت لنډه پیژندنه. د کندوز سپین زر دولتي شرکت په 1314 کال کې د شمال شرکت په نوم تأسیس شو. وروسته په 1425 کال کې د ملي بانک په نوم، په 1429 کال کې د نساجي شرکت په نوم، په 1415 کال کې د پنبهدانې اتحادیې شرکت په نوم، په 1419 کال کې د سپین زر په نوم ونومول شو. دغه شرکت له 1418 کال څخه تر 1499 کال پورې د دولت د ګټې اخیستنې تصدۍ په توګه د تصدیو د قانون په چوکاټ کې فعالیت کاوه او وروسته د تصدۍ څخه دولتي شرکت ته د خپل قانوني شخصیت د بدلولو بهیر یې په 1400 کال کې بشپړ کړ. د پنبهدانې په تولید کې د کندوز د ځمکو وړتیا د دې سبب شوه چې دا شرکت د شمال ختیځ زون په مرکز کندوز ښار کې تأسیس شي. د کندوز سپین زر دولتي شرکت په 1450 کال کې د 100,000 ټنه پنبهدانې په پیرلو او پروسس سره 10,000 ټنه محلوج، 7,000 ټنه خالص غوړي او 3 میلیونه کلچې صابون تولید کړ چې د سپین زر شرکت په تاریخ کې تر ټولو په لوړه کچه تولید و. د کندوز سپین زر دولتي شرکت په تیرو کلونو کې خپل ارزښتناک اساسي او غیر اساسي محصولات کورنیو او نړیوالو بازارونو ته وړاندې کول. د غیر اساسي فعالیتونو په برخه کې د کندوز سپین زر دولتي شرکت د چینی لوښو جوړولو فابریکه، حلبي لوښو تولید، د ترکاڼۍ فابریکه او د یخ فابریکه درلوده او خپلو هیوادوالو ته یې اړین خدمات وړاندې کول. د کندوز سپین زر دولتي شرکت محصولات او خدمات نه یوازې په ملي بازارونو کې بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم ښه شهرت درلود. د دغه شرکت صادرات آلمان، هنګري، فرانسې، چک جمهوریت او یو شمیر آسیایي هیوادونو ته صادرېدل او پاتې نور محصولات یې چې پکې غوړي، د څارویو خوراکي کنجره، صابون او د هغې مشتقات شامل وو، د ټاکلي چوکاټ له مخې دولتي بنسټونو ته استول کېدل چې د دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو وزارتونه او د ملي امنیت عمومي ریاست او د چارو ادارې لوی ریاست پکښې شامل وو. دا وطن د شملو د درنو پښتنو د جدي شپږمه د افغان تاریخ تر ټولو توره ورځ. د ثور کودتا او د شوروي اتحاد د سرو ځواکونو له یرغل وروسته چې د هیواد په کچه د جګړې او بحران لامل شو، د کندوز سپین زر دولتي شرکت ډېرې ودانۍ او تاسیسات د ولسوالیو په کچه د 80مې لسیزې په پیل کې په نظامي اډو بدل شول.
له یوې اوږدې جګړې وروسته د کندوز سپین زر دولتي شرکت ودانۍ او ماشینونه د ښارونو او کلیو ترمنځ چې د دښمنو ځواکونو لخوا اداره او کنټرول کېدل واټن رامنځته شو او د پنبدانۍ د تولید بهیر چې د سپین زر د دولتي شرکت د فابریکو بنسټیز خام مواد ګڼل کېدل له خنډ سره مخامخ شو. ورپسې د مجاهدینو په فتح او د داخلي جګړو په پیلېدو سره د ولسوالیو په کچه د سپین زر دولتي شرکت تاسیسات او تولیدي ماشینونه 100% له منځه ولاړل او تخریب شول او په ځینو مواردو کې د ماشینونو او تجهیزاتو یو شمیر اساسي برخې د داغمه په نوم لیلام او پلورل شوي وي. او همدارنګه د مرکز په کچه ګودامونه، د ماشینونو ودانۍ، د چاپیریال زرغونې څانګې او د دفتر ودانۍ اکثره ویجاړې شوي وي. د جنوپرس څانګې ماشینونه، لینټر، د غوړیو استخراج تصفیه خانه، د صابون جوړولو د بخار سیستم، ترمیماتي ورکشاپ او تجهیزات یې 80% غیر فعال شول او په پام کې و چې د هغه وخت د رژیم د مشرتابه تر نظر لاندې د ناوړه اشخاصو او فاسدو کړیو په واسطه چې په لیلام کولو او ټوټه کولو کې ځانګړی مهارت درلود، دا اساسي تجهیزات ټوټه ټوټه او وپلورل شي. ولې د الله په فضل په دې ناوړه هدف کې بریالي نشول. د جمهوریت ریاست په لومړۍ لسیزه کې د هیواد د اقتصادي ډګر د خصوصي کولو په سیاست کې نه یوازې دولتي تصدیو، فابریکو او شرکتونو ته لږه پاملرنه نه وه شوې، بلکې د تولیداتي فابریکو د لوټ کولو فرصت هم ورته په لاس ورغلی و. فاسدو واکمنو د خصوصي کولو تر نامه لاندې د هیواد اقتصادي بنسټونه ویجاړ او د دولت اقتصاد یې د خاورو سره خاورې کړ. د کندوز سپین زر دولتي شرکت چې د هیواد په کچه یو لوی تولیدي بنسټ و، د نورو فابریکو ترڅنګ تر ټولو زیات زیانمن شو او تولیدي سرخه یې په ټپه ودرېده. د افغانستان اسلامي امارت له فتحې وروسته
د کندوز سپین زر دولتي شرکت د بیارغونې تکل. سیاسي نظام په بدلون او د افغانستان د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد پر ځان بسانتیا ته ځانګړې پاملرنه وشوه او یو ځل بیا د دولتي شرکتونو د فعالولو لپاره جدي تصمیمونه ونیول شول. په دې موده کې د سپین زر دولتي شرکت د بیا رغولو امیدونه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه او په ځانګړې توګه د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری او دغه شرکت د اوسنۍ رهبرۍ د هلو ځلو په پایلو کې راژوندي شول. د بدلون او ودانولو فضا رامنځته شوه او د کندوز د سپین زر دولتي شرکت د بیا رغونې او نوي کولو لپاره لازم فرصتونه برابر شول. دا دوره د کندوز سپین زر دولتي شرکت د نوي مشرتابه په ټاکلو سره پیل شوه او وروسته د مالیې وزارت د محترم مقام په همکارۍ د دغه شرکت د بیا رغونې لپاره ګڼ پلانونه طرحه او پلې شول. د کندوز سپین زر دولتي شرکت نوی مشرتابه د یو مسلکی موثر او نوښتګر ټیم په جوړولو سره وتوانید چې د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په برخه کې د داخلي اسانتیاو او امکاناتو څخه عظیمه ګټه پورته کړي او د بنسټیزو تولیداتو لپاره لکه د جنوپریس او نباتي غوړیو څانګې د کورنیو او بهرنیو انجینرانو په مرسته فعاله کړي او د غیر اساسي تولیداتو لپاره د هیوادوالو د اړتیاو سره سم نوي فابریکې جوړې کړي ترڅو د عاید کچه لوړه کړي او د شمال ختیځ زون د اوسیدونکو د اړتیاو سره سم خدمات وړاندې کړي.
په پایله کې د کندوز ولایت ولسونه اوس مهال د سپین زر شرکت د نوې څېرې شاهدان دي. چې د کندوز سپین زر دولتي شرکت مرکزی دفتر اړوند ساحه او د مرکزی فابریکې شاوخوا دننه د ځنګلي ونو او خپلسرو زیان رسونکو واښو د ودې له امله په کنډواله بدل شوې وه. له دې امله د شرکت ساختماني ټیم په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو سره وکولی شول چې په بشپړه توګه بیا رغونه وکړي او په شنو ساحو یې زرغونه کړي، کوم چې ښکلا یې نن ورځ په بشپړه توګه څرګنده ده. د یو اغیزمن زیارکښ او نوښتګر ټیم جوړول د هر مدیر لومړنۍ دنده ګڼل کیږي. د کندوز سپین زر دولتي شرکت د نوې رهبرۍ په لومړي پړاو کې دې مهمه موضوع ته پاملرنه وکړه. د متحد مسلکي مجاهدینو څخه یې منظمه اداره جوړه کړه چې په نتیجه کې اغیزمنې او ګټورې پایلې لاسته راغلې. د سپین زر دولتي شرکت اداري څانګې د انجینرۍ ټیم لخوا په دقیق ډول سره نقشه او ډیزاین شوې او د اړتیا سره سم د تجهیزاتو سمبال او نورې کاري اسانتیاوې پکښې برابرې شوې تر څو کارکوونکي وکولی شي اداري چارې په منظم ډول پرمخ بوځي.
دا شرکت د 40 کلن ځنډ وروسته په بنسټیز ډول ورغول شو چې د مالیې وزارت محترم مشرتابه لخوا یې لیدنه ترسره کیږي. بنده انجینر نوید فرخاری، معاون عملیاتی و تکنیکی شرکت دولتی اسپینزر، مدت بیشتر از 1 سال میشه که اینجا مسئولیت معاونت به دوش داریم و در قسمت از این که اول آمدیم به چه وضعیت قرار داشتی، قسمی که به همه مردم شریف قندوز معلوم است که شرکت دولتی اسپینزر بیشتر از 40 سال میشه که فعالیت خود را دست داده و حتی اکثرا ماشینالات از این هم به فروش رسیده و بعضی قسمت های دیگه از این تخریب شده. در روزهای اولی که ما اینجا آمدیم باور بکنیم که برای یک جای استراحت کردن از طرف شب ما با جناب شخص خود رئیس اینجا نداشتیم. گاه در سر کوچ استراحت میکردیم، گاه در یک جای دیگه. حال خود خوشبختانه همه چیز تنظیم شده، همه چیز ترتیب شده. با حمایت رهبری امارت اسلامی، وزیر صاحب محترم مالیه و رئیس به شرکت دولتی اسپینزر، اینا حمایت همه‌جانبه برای فعال ساختن از این داشتن که خوشبختانه یک تیم کاری که در اینجا کار میکردن و زیاد قسمت‌های از این بازسازی، نوسازی و ترمیم گردیده که خوشبختانه در نزدیکی‌ها انشالله که تولیدات ما به بازار عرضه خواهد شد. تولیدات ما در بخش اهداف اساسی مسئله تولید روغن کنجیت است، پخته است، صابون است و تولیدات فرعی ما هم بوتل سازی است، دستمال کاغذی است و این تولیداتی است که تعدادش به بازار عرضه شده و تعداد دیگه هم انشالله که به قریب به بازار عرضه خواهد شد که هم برای جذب کارگر زمینه کار برای مردم مساعد می‌سازه و هم به اطمینان کامل که به نرخ و نوای روغن و بعضی چیزها در بازار تغییرات خواهد آمد. جینوکریست دستګاه چې د 40 کلونو را په دېخوا غیر فعاله وه، الحمدلله په بنسټیز ډول ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې او په یوه کال کې د 4,840 ټنه دانهداره پختې د پروسس ظرفیت لري چې اوس یې د خامو موادو د پروسس شاهدان یو. همدا ډول د فابریکې د خامو موادو او تولیدي توکو د ساتنې او پاملرنې لپاره ګودامونه په بشپړ ډول رغول شوي او کار ترې اخیستل کیږي. د لینټر دستګاه دنده یې دا ده چې د چیګیتو څخه پاتې محلوچ جلا کوي چې د غوړیو په اضافه والي کې مستقیمه اغیزه لري چې اوس مهال په کلنی ډول د 14,200 ټنه چیګیتو د پروسس ظرفیت لري. د تیلکشۍ ماشینونه هم په مکمل ډول فعاله شوي چې په کلنی ډول د 4,480 ټنو چیګیتو د پروسس وړتیا لري. دا چې د شرکت د غوړیو تولیدي برخه په بنسټیز ډول بیا رغول شوې، اړتیا لیدل کېدله ترڅو تولیدي محصول په منظم ډول ټولنې ته عرضه کړي. شرکت د پلاستیکي بوتل د جوړونې دستګاه وپیرودله چې له نیکه مرغه دا دستګاه په مختلفو سایزونو کې پلاستیکي بوتلونه تولیدوي. د نباتي غوړیو تولیدي څانګه کولای شي د هر ډول نباتاتو څخه غوړي تولید کړي. د یادو څانګو په فعالیدو سره
3,000 کسانو ته په مستقیمه توګه او 10,000 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کارموندنې زمینه برابره شوه چې له نیکه مرغه دا څانګه په یوه کال کې د 27,000 ټنه غوړیو د پروسس وړتیا لري. د بازار اړتیاو ته په کتو د کندوز سپین زر دولتي شرکت وپتیله چې د صابون جوړولو دستګاه ورغوي ترڅو د چیګتو پاتې شونو موادو څخه صابون ترلاسه کړي. د صابون جوړولو دستګاه وروسته له څو لسیزو څخه په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال په کلنی ډول د 1440 ټنه کلچې صابون د تولید ظرفیت لري. کاغذي دستمال او د پخلنځي رول چې د ټولنې له اړتیاو څخه شمیرل کیږي په دې برخه کې د کندوز سپین زر دولتي شرکت پانګونه کړې چې محصولاتو یې د ولس رضایت ترلاسه کړی. شاهبودین یکی از تکنیکرهای یا سرتیم تکنیک شرکت اسپین زر دولتی. مدت 1 سال میشه که اجرای وظیفه داریم. در بخش تکنیک شرکت اسپین زر حدود 40 سال یا 35 سال میشد که از فعالیت مانده بود. کلی چیزش تخریب شد که فعلا شکر فضل خدا باعث افتخار مردم کندوز و خودی ماست که اجرای وظیفه میکنیم و تقریبا رو به ختم است که انشالله ان قریب تولیدات ما در بازار میرسه. و اگر حالت قبلی هر کسی که میآمد امید از دست داده بود، فقط یک خاکزار و یک خرابه بود که ما در یک خرابه داخل شدیم، ولی فضل خدا به احسان خداوند و به کمک و تلاش مسئولان امارات اسلامی در نهادهای کمکی که فعلا ما مشاهده میکنیم و شما در جریان هستین که این شب هم است تیم تکنیکی ما کار کرده است که محصولات بهتر و بهتر در بازار بکشه. تصویرهای سابقش هم داریم، حتی در ذهنم است که اصلا جای نبود که ما بگردیم، جای نبود که ما یک دقیقه بشینیم، یک استراحت کنیم، یک دمراستی کار خود کنیم که با کمک و به فضل کرم خدا، به کمک دوستای ما، به حمایت مالی و جانی و امنیتی امارات اسلامی تانست که یک شرکتی که بازمانده و به اصلاح مردم بازیافت شده بود، به اصلاح مردم کبار شده بود. ما امروز از یک بازیافت کبار یک شرکت تولیدی جور کردیم که پس نامش روشن شد. دغه بخښونو په بشپړېدو سره اوس مهال د دغه شرکت د ټول تولیدي سیستم ارزښت $60 میلیونه ته رسیږي.